خدای مسلمان دا زیل صحیح اړه و دا څه بیګار کې او د خولې نه دي داسې دغه توکل چې ته به نواب صاحب ماستر زما پته نشته ما چې کې زما الرجی ده کنه نه دی خراله کار په ایمان په ما ډاکټر بند کړو خدا خو تاسو ډیر زیات مجبوره کړم کور تم را د خزناور راوستي په ایمان یو خو د ډوړو اخور دی څه وره چې مړیږي نو نو دی خو ته ما ته وګوره ولې په زور د له چا را واده کړو خو دې په شرمونو شرمولو زه کوم د واده وکړو نو زه خو ته خبر نه وم ستا ښځه کوم هغه چرمخ کوي کومه د سړي لور ده که په رښتیا را باندې وایم هلکه د سړي بچی جوړ شه دا خلک راته ګورو کار کوه ګورې ټیکر یې شو زه پکې نور نیم ښه زه به درنه خپل کیلونه وکړم دا پیشه او ته پیشه اوس پیسې په کاکاره چي او د چې اوس پته لګي ورته م ویلې کو نو دا خو د زم یم ته ما ته دا خبر وکړه دا 11:30 بجې شوي که نه د چیو درک نه لګي د اوبو درک نه لګي نو لکه ټوله ورځ به مونږ لکه د خرو لګي دا خرکاري به کیر وره د پردي جیبه چې پیسې وښکل ډېر ګران کار دی ته څه کون پار ته ما چکل له نه راوستې که داسې کار وکړه ته د خپل کلیوالو زه به کور ته چیو پسې لاړ شم ورو خپل کیل به دې وکړې بیا چی پسې د کور ما ته پته چې ته لاړې ته به دوه بجې راځې دا بیا راوړي که نه اوس داسې ګرمي د اور راښکته دی خدای دې خیر وکړي دا خو دا لومړنۍ ورځې دي چې دا ګرمي زور شي که نه وایي خدایه څه زری شو او وړه شو ټول ورځ وګرځېدلو کباړونه اوس چېرته دي شپږ بجې وه کوڅه کې ګرځي وایي خدایه څه د ګټاټه وایي زری شو وایي خدایه ډېر ستومانه شومانه دي کوم ځای وګرځېدم دا خټکي به نو دادا ته وې تا دې خدای په خرخته کې تا په خټکو څه کول خټکي خو دونه خلکو کرلي دي یا به ګټه کوي یا به تاوان کوي وروره دا ګټې سره تاوان شته ښه دا کاتې پکې شته کار کوه کارک هم د باندې ولګې جوړې زما په دې سر باندې زه یم زه به نه هلکې تاسو دیاړۍ له راغلي وو که خبرو له راغلي وئ یاره دا پیکه که نه وروره دا پیکه نه کوي کار څه کوې مړه دې ټیم ته وګوره مړه تاسو خو ټول 2 کیله نه دي کړی اوس به وې چې دیاړي راکړه یاره ده ته لګیا نو چې په طریقې پیکه ما خو هغه شته زیلې واپس ورغلی تاسو زیلې نه دی راغلی تاسو یو زیله پته کړی نورې قرنې پکې یاره وروره چې خبره ته موږ له څه ډالر یې نه راکوي کوو چې کار د لوګو کوي بل څه کولی وګوره موږ یې ځئ مړه تاسو باندې سره نه کار کوم چې ځو رکشه مړه دی کار ته دی وګوره دی مختري اوس به ستا دیاړي منګه کوو سر مکو باسونه نه کوم سره په ایمان کې بیا ډېر تکړه ویم کوم سره کار کوم نه ته پیش او کار دی پیش هلته به دادا له جواب ورکې خدای دا څنګه وګم دا نه دي شوي او دې دې ته ما چې دا وګړي نه سمباله کا نو هغه کله مدار دا څه ګوندولې دې دوست څنګه وتاره ویني نو کو دې ته څه کوي ځنه دا کباړي بیا راغله خدایه موږ خپل ټینشن کیو مور مې نمبر هم نو څه دی راځم چې بیا راستوي زکه خیلی بیا سورې لغاراله کینه درنه ما خدای دې د مزې ستان د ناستې دي څه چغې دې راغستې چغې به مې نه راغستې دې څه وکړې ته کې به که نه پر بابا په هیر علي دې شي غټه شي دې نه ورم غټې مړې ماشومه دې نه دغه دې کې نه هده پسې په مخان خدي دا ستانه څه غواړي ا ډوډۍ په کړه کنم دا ته څه ډوډۍ د سیستم دې تا کبار نو یو څه کنه خرڅ وکړو موږ به موږ په خپل به مخې وای څه کړو پتا ته څه دی چولې بس ته مړې زبر کار کوما وای ما ستاسو ته پتن کاری په حکم ته نور واچما
په تنور چې ما نه راځو که په ګیس ته پاره به وای الله دې خو بنیاد بازار په ګیس باندې پخړ زما مطلب پروډو پخولو نه وی الله دې کور هم کې خیرې سره کې بل خیرې مکو نه ستا کار دی اوس په سړی راځي بیا بل وړه کوم وړو بل دا کور یوازې زما د ستا کور نه ټول کار کوا کنه جنې خلیشه هر کار ما تا سره په منځ باندې نیم کړی دي زه ته هم چې ترکاری به زه په وروټه ته پخاوه تا سره پرون دا وعده کړ چې ورځ به کار کوي ورځ به کار کوم پرون ما کړو نو خبر دا واکې دی ما میخي نه دي ساتلي او نه زه یو غټ خانې ما چې په لمبه ډوډۍ خو دوه کسان یو ډوډۍ دوه پخوئ یا خدایه پاکه چې تاسو په دې خبر شئ چې کوم مخلوق نه نو ستا بچي په دوه روټو باندې راغونډېږي هغې له خو چې ډېر شوټۍ پخې کړي بیا موږي وي بیا به ګزاره کوو یو ډک ګران دي شی ګران دی او ګزارې کوو یو ډوډۍ که خورې ودې خورې ګنې باندې ګرځي او هغوی ګزاره کوله سلام مشه ای بچې تا د کبار خبره وکړله دا کبار مې وړی نو کباړي راته وایي چې کاکا دا خو سپیر دی په دې څه کې دا میسه نو دې ته مې دغه نه په شا راغېستی دی من مې پې ګزار کور ته نو ماته ته ما کبار راغونډی چې ایکسپیري که نه سم کبار راغونډه دا سره غونډې دي میراث شه کبار دی مه کوې دی ولې کبار نه دا مې ورته هلته واړه هغه راته ویل کاکا ته پرېږده ته پرېږده چې دې ته مړې سر ورته پورته دا که مې وړی وی چې کاکا دا خو سپیر شوی وایي شاباش دا خو یې زما د باتروم هغه ډولچه راغېستې ده ګوسخر بابا خیر دم غلا ته لاس واچولو دا زمانه راشي ما راځه پینټینګ شیمپو دی ما وی ګوډک دا الله شیمپو دې پرې کړی دا ګوره دا په اسمان نه راځي دا څنګه ګور دا نو په کوڅه کې پراته بس کړ بابا دا کار د خل دی کنه اوس بیا خو ما جوړ شي کور کې اوس کړه باندې خبر نه خبر شي دا غوته خبر یې کنه وی اخلا دې لاس واچولو نو زما کوم نه دی ولې پټولو مخه پکې دا اسمان نه راځي هغه نه راشه کنه پلان نه دی کار نامه کړی دا دا مرداري چا راوړې بیا مرداري ته زموږ د باتروم نه چې لامبا چل پټ کړی خیر علي سړیا او شیمپو هم پټ کړی اړ سیرا نه پټ کړی دی دا د پلار تاسو کې خو نه کنه سړی خو ناس تپری ده کنه یاره چې تاسو پرېږدئ نو موږ به کینو هغې ته تا عقل ښودلې هغه زموږ نه مخکې کېناسته وګوره سړیتوب خو چې دی خو چې چا کړي سړیتوب بالا داسې ستا دی نن به ماله یو فیصله کوي ښه تاسو چل شوی اوس پر رضا باندې خبرو کسو چل دی داسې حساب دی چې پلار د غلا ته لاس واچولو زموږ د باتروم څه دی د هغه لامبا ډولچې پټه کړې وه او زما شیمپو یې ډک پټ کړی و شیمپو چې پرې کړی و ډبې اغوستې دی لکه دا کباړ دونه ګران دی چې ته د وسلخانو لوښي هم خرڅې پلاره باټ ورته ویل دا خوله دې بنده که ظالمه ما خبرې ته پرېږدې دا څه کیسه ده دا دې څه وایي ای بچیا دا کباړ مې راغونډ کړی او نو کباړي له مې وړو نو کاکا دا سپیر شوی دا مونږ نه مانه بې شرمه بې غیرته ته خو په پلار باندې نه شرمېږې خو ما په شرمونو شرمېږې او بله میاشت کې څونه خرچه ما درکړې دا ده څو دې ورکړې وي 3000 روپۍ به له دې ورکړې 3000 دروغ مه وایه 300 روپۍ نه ته ما ته نو 30 روپۍ دې ورکړې دي جنې ته پکې مه ځانګه ښه دا د هغوی د پلار او زامنو خپله خبره د ده ښځو ګورې دا کیسې مې دې کور کې ده نه منم زما په خاوند الزام نه لګي که نه ښه اوس ما نه خبره ته کوم غلی شه د میاشتې به نیمې پیسې ته ورکړې او نیمې به نه ورکړې ته پیسې پړم دی د څه شي مونږ یې نه ساتو مونږ دې نه ساتي بس دې کور کې به دیوال ووخو ښه ولې ستا را خاوند چې دا نه رادانه کو دانه کوم مخمخې تا به یا ته خبره کوو یا به دا میړه کوي هغه خبرې ته پرېږده ګوره زه دا خبره کوم پلاره یو خو تاله دا نو په کار چې د وسلخانو نه شیمپان پټۍ او خرڅې که نه لکه دا باټ ورته لیونیه یاره چې بار هم پروتو کور ته به دې راوړی او صحیح ده او د سترګو تور د نظر تار هغه ستا یادوي زړه ته مې چا کړی ازار هغه ستا یادوي هغه ستا او ستا دې کار ته ګورو نو خلک خو ټوخی وکړي که نه سړی په سور کې تللی څه دي وایه چې مړه داسې سټوډیو پر راغلی ګانې دې شروع کړي سټوډیو ته مې قسمت زموږ صدقه خو دلته هم شروع کړي دي چې سټوډیو کې ما ویل زما دماغ خراب و چې ما دلته ویل عثمان ستا څه دی خدمت وایه کور خوا کې اوړو راوړو تپوس مې نه او خو مې د خورم په واده مړه ډېر بې غیرته خلک دي الحمدلله نو یې دې کنه ته په تاسو کار دی وای بله ورځ یې چلو خو دیاړۍ له مې راوستو که نه یو زیلی بیا اړولی او لاس بیا پرېښودلي سته مې پټي نه وشړل هغه رغلان کې خټکین پټوي خټکو به پرې بوتلې بس دا خو دا ما ډېر بیکار دی خو بس څه وکړو مشرانو کړي دي اوس کلي کې نور څوک داسې شته دی نه ډېرو کسانو پسې لاړم زموږ لږ لو دی چې
لو خو یاره هغوی ګڼ دی لکه نو به ګورې وکړي هغوی ته ویې منه که نه دغې وجې ورته ویې منه چې نیم پټې غنم کور ته وچلې او نیم زه دې دې موارم زه به پرې ګرځم ما له به صرف واته ته دیاړي راکړي او لو به هغوی کو ښځې نر به په سکور روباسي په یو ورځ کې به دې له ورېږي زه ورتلی نه شم دا سوال جواب به ورته کوونی کوم ما به ورته نه یاد او ته نه یاد ومه بل څوک به ورته یاد کړم او بس څونه پټې دی 4 جرب پټې جرب څو منې ورکړي یو 2 منه ولې ورکړو مړه دوی داړې خو ریټ ته څنګه به 2 منې ورکړي وای ها بس یاره مړه ډېر هوښیار دی الله تعالی دې د مرګ پورې ژوندی ساته بس بېغمه شه زه ورځم ښه صحیح ده بیا به پوندې وینځم ما خدا پاکولی خو کار نه بس پاسم په یو ځل لامبم زه ورشه وره کله ځي بایولي کې پیل ته کباب خوري کله ځي د کلي ښځو له هغه کمې کونډې ښځې چې د هغوی له کله 500 روپۍ ورکوي وایي دا خیرات صدقه ده که نه